د مڼې ونه د مڼې ونه او یو هلک و. دې هلک به تل له ونې سره لوبې کولې. ونې ته به وخوت، مڼې به یې خوړلې او د سوري لاندې به یې ویده کېده. وختونه همداسې تېرېدل. هلک لوی شو او ونې ته یې هېڅ پام نه کوه. ونې وویل راشه له ما سره لوبې وکړه. هلک وویل زه نور له لوبو سره مینه نه لرم. د ژوند کولو لپاره ځینو وسایلو ته اړتیا لرم چې باید وایخلم، مګر پیسې نه لرم. ونې وویل کولی شې زما مڼې خرڅې کړې او پیسې لاسته راوړې. هلک مڼې راټولولې، خرڅولې یې او خپلې اړتیاوې یې پرې پوره کولې. له دې وروسته چې ونې هر څومره صبر وکړ خو هلک را معلوم نه شو. ډېره موده وروسته چې هلک ځوان شوی و په ډېر خفګان ونې ته راغی. ونې پوښتنه وکړه ولې خواشینی یې؟ راشه زما د سوري لاندې کښېنه. هلک وویل د سرپناه لپاره یو کور ته اړتیا لرم. ونې وویل د کور جوړولو لپاره زما له خاکونو څخه ګټه واخله. هلک په ډېرې خوشحالۍ د ونې خاکونه غوڅ کړل او په هغوی یې د ځان لپاره کور جوړ کړ. هلک بېرته راونه ګرځېد او ونه یوازې پاتې شوه. هلک له ډېرې اوږدې مودې وروسته بېرته راوګرځېد او ویې ویل د سفر لپاره یوې کښتۍ ته اړتیا لرم. ونې وویل کولی شې زما له تنې څخه یوه ښکلې کښتۍ جوړه کړې. هلک د ونې تنه پرې کړه، کښتۍ یې ترې جوړه کړه او لاړ. هلک له ډېرو کلونو وروسته په داسې حال کې بېرته راوګرځېد چې ډېر سپین ږیری شوی و، ډېر خواشینی او ستړی شوی و. ونې وویل زه نور نه مڼې لرم، نه خاښونه، نه هم تنه او تا ته د پناه درکولو لپاره حتی سوری هم نه لرم او یوازې یوه کوچنۍ ډډه راپاتې. هلک وویل له ژونده ستړی شوی یم او یوازې غواړم چې له تا سره واوسم او ډېر کلونه یې د ونې له کوچنۍ ډډې سره تیر کړل. په غالب ګمان موږ د همغه هلک په څېر یو او خپلو والدینو سره ورته چلند کوو. تر څو چې کوچني یو نو خوښیږو مو له هغو سره لوبې وکړو، وروسته یې یوازې پرېږدو. کله چې له کومې ستونزې سره لاس او ګریوان شو او د هغوی خواته ورګرځو نو پلار او مور موږ ته هر څه راکوي تر څو موږ خوشحاله شو. تر ډېره هڅه کوي چې زموږ ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او یوازې د دې تمه لري چې موږ یې یوازې پرې نه ږدو. له خپل مور او پلار سره ښه چلند وکړه، مه یې هېروه، ملتیا یې وکړه، احترام یې وکړه، ورته درنښت وکړه او هېڅکله یې یوازې مه پرېږده. نن ورځ خپل مور او پلار ته درنښت وکړه، کیدای شي سبا ورځ مو نه مور وي او نه هم پلار.